ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک شپږمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې وویل سوه چې د عمر رضی الله عنه طبیعت شراب چښل نه خوښول. همیشه به یې خلکو ته ویل چې شراب چښل سړی بې غیرته کوي. چې کله د شرابو په باره کې اولنی آیات نازل سو چې تاسو د شرابو د نشې په حالت کې لمونځ ته مه نږدې کیږئ، نو د عمر رضی الله عنه نور هم یقین سو چې شراب بد شی دی. همیشه به یې الله جل جلاله ته سوال کوئ چې یا الله جل جلاله موږ ته د شرابو په باره کې په پوره تفصیل سره وضاحتي معلومات راولیږه. نو الله جل جلاله د سورة المائده 90 او 91 آیاتونه نازل کړل چې شراب مکمل حرام سول. الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ژباړه: ای هغو کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، په تحقیق سره شراب، خمار کول، د بوتانو په نوم ذبح کول او په غشو یا لرګیو فال نیول دا ټول حرام دي. قدرمنو اوریدونکو، کافرانو به پر یو شي یو څه ولیکل لکه وکړه یا مه کوه، بیا به یې هغه شی څا ته وغورځوئ. که به یې هغه مخ لوړ سو چې پر هغه مخ یې لیکلي وه چې وکړه، نو هغه کار به یې کوئ، او که به یې هغه مخ لوړ سو چې پر لیکلي یې وه چې مه کوه، نو بیا به یې هغه کار نه کوئ. نو الله جل جلاله فرمایي د دغو کارونو څخه ځان وساتئ، ژر دی کامیابه بسئ. او شیطان غواړي ستاسو ترمنځ دښمني د شرابو او د خمارو په هکله پیدا کړي او تاسو د لمانځه او ذکر څخه منع کړي. نو آیا تاسو منع کیدونکي یاست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله د شرابو چښونکي، بل چاته ورکوونکي، جوړونکي، وړونکي، اخیستونکي او خرڅونکي ټول بیان کړل چې لعنت ورباندې دی. ټولو مسلمانانو شراب د کورونو څخه راویستله، په کوڅو کې یې توی کړله. شراب دومره زیات وه لکه اوبه په لارو او کوڅو کې وبهېدل. دغه د الله جل جلاله د حکم سره د عمر رضی الله عنه هغه ارزو چې همیشه به یې تمنا درلوده پوره سوه، چې دا د عمر رضی الله عنه د پاکوالي، ایمان او تقوا ستر دلیل دی. بیا به یې خلکو ته ویل چې ما تاسو ته نه ویلي چې شراب چښل بد عمل دی. د عمر رضی الله عنه د بدر په غزا کې د بندیانو په باره کې رأیه د الله جل جلاله د حکم سره برابرېدل. د بدر غزا چې د اسلام تر ټولو د سختو غزاګانو څخه یوه تاریخي غزا وه چې په سختې ګرمۍ کې سوې وه. مسلمانان بیخي لږ وه او کافران ډیر زیات وه. قرآن کریم یې مفصل ذکر کړی دی او موږ به یې په آینده کې تفصیلات بیان کړو ان شاء الله تعالی. الله جل جلاله د ملائکو په ذریعه سره د مسلمانانو ټولۍ قوي کړي او 80 تنه د اسلام سرسخته دشمنان لکه ابو جهل هلاک سول او 80 تنه اسیران سول. کله چې مسلمانان بیرته مدینې منورې ته ستانه سول، رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه او علی رضی الله عنه د مشورې دپاره راوغوښتل چې د اسیرانو سره څه معامله وکړي، ځکه چې په دې باره کې د الله جل جلاله د خوا څخه کوم حکم نه و نازل سوی. په دې اسیرانو کې زیات هغه سرکشه مشرکین وه چې ټول عمر یې مسلمانانو ته قسم قسم تکالیف رسولي وه، لکه عقبه بن ابي معیط چې موږ یې مخکې بیان کړی دی. دا هغه مشرک و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې د لمانځه په حالت کې غاړې ته څادر اچولی و او ځان ته یې راکشوی، چې بیا ابو بکر رضی الله عنه ورڅخه خلاص کړی و.
خو ابوبکر رضی الله عنه یې دومره وهلی و چې پزه یې په مخ مبارک کې نه معلومېدله. او په نورو اسیرانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره عباس، د علي رضی الله عنه ورور عقیل او نور خپلوان هم وه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی څخه مشوره وغوښتله نو ابوبکر رضی الله عنه ورته د فدیه اخیستلو مشوره ورکړه، یعنی فدیه به ورڅخه واخلو او آزاد به یې کړو. همدغسې ټولو خپلې مشورې ورکړلې، خو د عمر رضی الله عنه مشوره بیله او سخته وه. عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ته حمزه رضی الله عنه ته ستا تره عباس چې ورور یې دی، علي رضی الله عنه ته عقیل چې ورور یې دی، ما ته پلانی خپلوان او ابوبکر ته پلانی خپلوان چې یو یې ذکر کړه په لاس راکړه چې سرونه ورڅخه پرې کړو، تر څو چې الله جل جلاله ته معلومه سي چې موږ ته رشتهداري او قرابت تر اسلام غوره نه دی. بیا یې وویل همدوی و چې ته یې د مکې مکرمې څخه هجرت ته مجبور کړې، همدوی و چې دلته د بدر ځای ته راپسې راغلل او دومره په قوت سره وجنګېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغې مشورې خوند ور نه کوي. نو د ابوبکر رضی الله عنه مشوره یې خوښه سوه چې فدیه به ورڅخه واخلو او آزاد به یې کړو. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضې اسیرانو څخه فدیه واخیستله، بعضې یې لکه عقبه بن ابي معیط ووژل، نو الله جل جلاله د سورة الانفال 78 او 88 آیاتونه مبارکان نازل کړل. الله پاک وفرمایله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نه ده پکار چې د هغه سره بندیان وي د پاره د دې چې زیاتوالی وکړي په مځکه کې او د دنیا ګټه یې مراد او مطلب وي. الله جل جلاله د آخرت د درکولو اراده لري او الله جل جلاله غالب او حکمت والا دی. که چیرې د الله جل جلاله څخه په دې باره کې فیصله مقدره نه وای او تاسو د دنیا فایده خوښه کړې وای نو سخت عذاب به الله جل جلاله درکړی وای. د دې آیات د نزول څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه سره مخ سو، نو ورته ویې فرمایل نږدې و چې ستا د رأی د مخالفت سره موږ د شر او عذاب سره مخ سوي وای، یعنی ستا رأیه د الله جل جلاله د حکم مطابق وه. په دې آیاتونو کې هم د عمر رضی الله عنه رأی همداسې وه لکه څنګه چې حکم نازل سو. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک شپږمه برخه پر همدې ځای ختموو، تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.